د ابراهیم صافی د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ملاتړ دا د یو وار بیا په لندن کې زیات شمیر افغانان راټول شوي دي تر څو د بریتانیا پارلمان ته د ملاتړ لپاره یو لیک واستوي او وښایي چې کرکټ او سیاست دا سره جلا دي. دا چې په دغه غونډه کې به نور څه وویل شي او ګډونوالې څه غواړي، هیله ده تر پایه را سره ملتیا وکړئ. محمد ابراهیم غفوري تاسو سره مخاطب یم. موږ اصل هدف د دې پروګرام چې دغلته مو ټاکلی چې د افغانستان میشت افغانان چې په د اروپا کې دي هغه ځای نه راغلي دي، چې په لندن کې د لرې ښارونو څخه راغلي دي. اصل هدف زموږ د ده پروګرام و چې موږ خپل ملي منافع څنګه وکړی شو چې ښې وساتو. موږ خپل ملي منافع ته باید ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیره ځي، اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، پسې امارات راغی، ولې زموږ ملي منافع هماغه د کرکټ ټیم زموږ یوازینی ټیم دی چې د افغانستان مکمل بیرغ یې په هر دنیا موږ ته ورپاوه. دا موږ ته ملي منافع دي چې موږ ته ژوندي ساتلي. نه باید موږ افغانان د دې سره توپیري چلند پیدا کړو. موږ دغه غونډه چې راغلې ده راغوښتلې مې ده د اروپا څخه او د خپل برطانیه میشت افغانان راټول شوي دي. غواړو چې دا خپل د ملي منافع د برطانیې حکومت او پارلمان ته ور وړاندې کړو، د هغوی څخه موږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو. اغلی بارکزی ډیره زیاته مننه. که راته د نن پروګرام په اړه باندې ووایي دا څومره ګټور دی د افغان ټیم د ملاتړ؟ ګټې خو افغانستان ټیم لپاره زه فکر نه کوم چې ډېره او یا تاوان ورته ورسي، خو حداقل دې لپاره ده چې یو اجماع د افغانانو په مابینځ کې رامنځته کېږي د مختلف قومونو لخوا نه، او دغه حمایت ټولنیز حمایت دی چې فکر کوم په خپل ذات او په خپل نفس باندې موثره ده. په پای کې به څه کېږي؟ لیکل کېږي تاسو د دغې هغه ګډونوالې یاستئ؟ خامخا زه ګډونوال یم. البته دا هغه ښه ټیم دی چې همیشه په افغانستان کې د ښځو تعلیم لپاره خپل غږ اوچت کړی او په دوامدار ډول باندې تقریبا په تیر 3 کالو څو میاشتو کې دوی نه تنها یوازې په لندن کې، په برمنګام کې، په لیورپول، منچستر، نور ښارونو کې د افغانستان د جنکیو لپاره د تعلیم لپاره خپل غږ اوچت کړی، او طبیعي خبر ده چې پای د هر کنفرانس به یو قطعنامه راځي. خو توقع هم تمام دا ده چې سربیره پر دې چې د افغانانو کې زموږ هغه د ښځینه ټیم چې په استرالیا کې دی هغوی د لوبو افتخار ترلاسه کړي، زموږ خپل ملي لوبډله هم وځلیږي او بریالی شي. د کرکټ د ملي ټیم تر ډېره دغه غوښتنې چې کومو کړی دي ستاسو؟ زه نه غواړم کړی په سر باندې وغږېږم، ځکه چې زما لپاره دا یو عجیبه خبره نه ده. د کرکټ ټیم پر ضد باندې همیشه کم لطفي موجود و. متاسفانه سپورت سیاست سره په افغانستان کې دننه تړل شوی و او هر هغه لاسته راوړنې چې هغه ویشل کېدل، خو په هر حال کم سټیج ته چې نن زموږ کرکټ ټیم رسېدلی دا د سیاسي حمایتو د برکت نه دی رسېدلی، دا د خپل د دوی د زحماتو نتیجه ده او د هغه خلکو چې په اول کې کرکټ کې افغانستان ته راوستله د هغې نتیجه ده چې موږ پرې ویاړو. د بریتانیا پارلمان ته چې کوم لیک تاسې لیږئ په دې کې څه دي؟ پارلمان زما په نظر باندې مخکې له هر څه نه باید افغانستان سفارت بیرته خلاص کړي، ځکه چې د طالبانو په سفارښتنه باندې بند کړی دی. نو تر هغه وخته پورې چې دوی د طالبانو سفارښت غوږ نیسي، حداقل زور باندې باور نه کوم چې دا د افغان میرمنو سره به یو ځای وي. په دغه لیک کې څه دي؟ تاسې څه غوښتنه د هغوی نه کړې؟ زه فکر کوم ټول ښه غوښتنه همدغه ده چې د افغانستان سیاست او سپورت یو د بل سره جلا کړي، مکس یې ونه کړي. ډېره زیاته مهرباني. سلامونه احترامات. نوم یې شمس الله څمکنی ده.
موږ کوم افغانان چې میش دغه په لندن برېټانیا کې راغلي د غونډې د کرکټ په اړه یو غونډه رامنځته کړې ده چې د کرکټ دفاع په خاطر ټول شوي وو چې بعض اشخاص راجک شوي چې د کرکټ د سیاست سره یو ځای کړی وو غوښتل چې کرکټ بند کړي د کرکټ په ضد راجک شوي نه کرکټ سیاست بالکل سره جدا ده موږ نه غواړو چې کرکټ یا سپورت د سیاست سره یو ځای کو یوازینی د افغانانو خوشحالي کوم هغه چې هغه کرکټ د سپورت ده چې زموږ بیرغ زموږ ملي سرود زموږ ټول په میدان کې راپولې دي او نړۍ ته ښودلې دي. نام انجینیر میر محمد سلطانی او استاد تکواندو و دوره اول تکواندوکارای افغانستان یک از مؤسسین تکواندوکارای افغانستان. البته هم در وقتی که اعتراضات میشه در هر بخش بخوای نخوای آوازها به گوشهای مقامات بالا میرسه و اونا با تصمیمایی که اگه اشتباه گرفته باشن او را ارزیابی میکنه و از تصمیم خود میگیره و ما فکر میکنم که چون خود ICC فدراسیون بین‌المللی کرکت اونا هنوز از خود کدام ریاکشن نشان ندادن و این اعتراضات که اونا ببینن و دولت هایی که میخواین که کرکت افغانستان منع قرار بدن در مسابقات و تنها امی سازمان حق داره که یک تیم کرکت ما شما را اجازه نده و یک سازمان با پشتیبانی از کرکت کاران افغانستان هستند. بسیار زیاد تشکر از شما. میوند احمدی یم د لندن ښار یو تن اوسېدونکی یم او افغان یم. دغه غونډه چې جوړه شوې ده دا د ملي ارزښتونو او د کرکټ ټیم په اړه باندې جوړه شوې ده. په دې غونډه کې دا بحث وشو چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د سیاست سره هیڅ تړاو نه لري او هیڅ د سیاسي که طالب راغلی که جمهوریت دی خو زموږ ملي ارزښتونه او دا هیڅ د سیاست سره تړاو نه لري او افغانان باید په یو لاس یو اتفاق شي تر څو موږ وطن ته ډېر پرمختګ ورکړو په دغه سختو حالاتو سختو شرایطو کې چې دوی د کرکټ ټیم زموږ پر خولو باندې مسکا راولي موږ د دوی منندوی یو او کورودانۍ کوو. ډېره مننه د افغان اتلانو څخه د افغان هغو چې د افغانانو لپاره سخت زیار په دغه سختو حالاتو کې وباسي. ډېره مننه موږ ورڅخه منندوی یو. انشاءالله دا پیغام تر تاسو ورسوي. زما نوم شاه عبدالدین الفت او په برطانیه کې ژوند کوم. موږ دلته د افغان ملي کرکټ په ملاتړ باندې راغلي یو او د ټولو هغه کړۍ او د افغان د برطانیې د پارلمان څخه مو هیله دا ده چې کرکټ د سیاست قرباني نه کړي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب په لومړیو کې لیدونکو ته ځان مکمل معرفي کوي. زما نوم انجینر قمرزمان جبار خیل ده د لندن اوسېدونکی یم په وطن کې د ننګرهار یم او په قوم باندې جبار ډېر ښه. جبار خیل صاحب که د ننني پروګرام په اړه راته ووایاست. نننی پروګرام خو موږ د دې لپاره جوړ کړی او موږ یو لاریون هم وکړ د تېرې پنجشنبې په ورځ باندې. بیا دا کنفرانس ډېر زیات مهم و چې په دې باندې باید موږ کار کړی وای. دلته نن تاسو ډېری ستاسو ګورئ ټول مدني فعالان راغلي ځوانان راغلي ژورنالستان راغلي په تېر نظام کې ځینې وکیلان راغلي دي ښاغلي مشرفالدین کره او ډېری هغه خویندې چې له دې مسلې نه وي خبره غواړي چې موږ تر څنګ ودرېږي دې کنفرانس ته موږ انوایټ کړي دي او د همدې تر څنګ د برېټانیا د پارلمان د خوا نه موږ سره دوه امپیان راغلي او لوکل کانسلران هم راغلي دي. نو دې پروګرام ته ضرورت ده چې موږ ځوانانو ته معلومات ورکړو. دغه کوم اشخاص چې موږ د ملي کرکټ ټیم په خلاف باندې راجګ شوي دي او د هغه راجګ کړو موږ ته پکار ده چې دوی ته وښودو چې افغانان دوی سره نه دي افغانان موږ سره دي او افغانانو تر څنګ موږ همیشه ولاړ شوي د دې لپاره موږ مبارزه کړې ده. په دغه خو دغه پروګرام خو خلاص شو څه مو وکړل پارلمان ته مو خط ولیکئ څومره کسان پکې وو او پارلمان ته چې لیږئ څومره به دا ښه اغېز وکړي. پارلمان کې خو موږ تېره هفته هم انسایډ هم خبرې کړې موږ ته وخت راکول شوی و خو هغه موږ ډېر داسې فورملي ورسره ونه غږېدو په دې موضوع کې. بیا چې تېره هفته دوی هم نور بیا راجګ شول او نور خطونه ولېږل. زه به دا مایک تاسو ته لږ نږدې ونیسم چې هغه دی بخښنه غواړم. موږ مجبوره شولو چې دواري دغه رقم ته غونډه ونیسو. د دې غونډې اخر کې موږ یو پریکلیک هم لیکلی ده چې په هغې کې د ډېری د ځوانانو سیګنیچرې راټولې کړي دي انجوګانو سیګنیچرې هم راټولې کړي دي او دا به برېټانیا پارلمان ته وړاندې کوو چې دغه کوم کسان دوی ته ځانونه معرفي کړي د افغانانو نماینده دا د افغانانو نمایندګان نه دي. نو هغه کوم پریکلیک چې موږ انډیویژولي لیږلی یعنې په خپل ځان خپل لوکل امپیانو ته هم لیږلی هغه هم ورته رسېدلي دي او د دې تر څنګ دا د ټولو دغه نمایندګي چې کوي د اخر کې د دوی ټولو نومونه لیکل شوي دي او دوی ورته معرفي شوي چې دوی اگزاکټلي څوک دي. څومره کسانو لاسلیک وکړی او هغه ته چې پارلمان ته دغه لیک تاسې لیږئ؟ دې کې خو ډېری
درې انجوګانې دي، یعنې هغه هر یو انجوګانو سره هر یو 300 کسان رجسټر دي. نو دا ټول د هغو نمایندګي کوي هغه کسان چې دي هغه ممبرز دي، یعنې هغه ته پیډ ممبرشپ ورکوي. نو موږ سره تقریبا 20 دانې انجوګانې دغه سره کم انوالډ دي او ډېری مدني فعالان زه به وایم له 200 نه ډېر د انساني حقوقو مدني فعالان موږ سره دي، ژورنالستان موږ سره دي، رایټران موږ سره دي، د افغانستان د تیر نظام ځینې وکیلان همدغسې په نظام کې چې نورو کسانو کار کوي دغو سګنیچر هم موږ سره شته. مهم ټکي په دغه لیک کې څه شی دي؟ په دې مهم لیک دا ده که چېرته دغه اشخاص له دې نه لاس نه اخلي او د برټانیا ځینې امپیان له دوی سره ولاړ شوي دي، هغه هم په لیبر پارټي کې. موږ ټول دلته په برټانیا کې له ډېرې وخت نه اوسېږو. دغه د لیبر د پارټي موږ ممبرشپ لرو. د ما یادواري مخکې خپل سپیچ کې مو وکړله چې موږ دغه د لیبر د پارټي د ممبرشپ خپله کینسل کړې ده، په زرهاو افغانانو کینسل کړې ده او دا په دوی باندې غټ افیکټ کوي. نه یوازې دا افیکټ او پر روان الیکشن کې به موږ دوی ته خپله رایه هم نه ورکوو او د دوی په خلاف به راجګېږو چې ولې موږ سره دومره ظلم کېږي. هغه ځای کې چې کوم چې باید ښځو ته حق او حقوق د دوی د غږ راجګ چې ولې هغو ته هغه په سټیج نه ورکول کېږي، هغه وخت په دوی باندې خوله بندېږي. خو بیا دغسې اشخاص راځي وایي چې موږ د افغانستان د افغانانو نمایندګان یو، خو دوی د افغانستان ملي ارزښتونه له منځه وړي. دوی وایي چې په افغانستان کې د تعلیم دروازه بنده کړې. موږ ورته پکې دا لیکلي چې موږ هم د دې خلاف یو، باید په افغانستان کې تعلیم دروازه خلاص شي. خو که دوی د افغانانو نمایندګي کوي او دوحه کې همدغه د برټانیا ځینې اشخاص ورسره غږېږي په دې باندې که راشد خان ګناهګاره وي چې په افغانستان ته لاړ او د حقاني نیټورک سره ځینې عکسونه اخیستي دي، نو دا خو داسې نشي کېدی. دغه د برټانیا امباسډر روبرټ ډیکسن په افغانستان ته لاړ، د ځینې اشخاصو سره د طالبانو عکسونه اخیستي په شمول د عباس دانګي. دا خو نه هغه نور ترهګر سو په دې باندې به دوی غږ راجګي چې ولې دوی د افغانستان د تعلیم نه غواړي. موږ هغوی چې موږ وګورو د افغانستان ملي اتلان چې دي ډېرې وارې پوسټونه کړي دي، همیشه د افغانانو تر څنګ ولاړ شوي دي. که هغه فلډینګ راغلی که زلزله کېږي همیشه د دوی غږ راجګي د دوی لپاره کمپاین کوي. نو موږ ولې داسې ارزښتونه د لاسه ورکوو؟ موږ ولې د دوی په خلاف باندې راجګ کړي؟ موږ په دې لیټر کې دغه خبرې وکړو. یعنې تاسې یو ډول غوښتي دي چې سیاست او سپورټ دې سره جدا شي. سیاست او سپورټ موږ همیشه د دې خلاف یو، به دا دواړه سره جدا موضوعګانې دي او جدا د حل شي. نو سیاست د په سپورټ کې نه راوړي. سپورټ ډېری مینوال لري، ولې د هغو باندې تاسو هغوی نه دا خوشحالي اخلئ؟ او د دې تر څنګ دا مو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په تړاو باندې د هغې لپاره ما یادواري په خپل سپیچ کې مو وکړه. موږ غواړو د برټانیا پارلمان ځینې امپیان تر څنګ ودرو او د هغې لپاره یو کمیټي جوړه کړو چې هغې ته APPG وایي، اول پارلمنټري پارټي ګروپ وایي، چې هغې ته جوړ کړو، حل لاره خپلې اټکلې ولیکو. ورته سره کم ته موږ کولی په افغانستان کې به د تعلیم دروازه که چېرته طالبان دا کار نه کوي نو موږ باید خپل هغه سیکنډ پلان وکړو، تھرډ پلان وکړو. خو دا خو نه شو ته ملي ارزښت ته منځه وړی. یو خوشحالي افغانانو ته پاتې هغه هم ته نه واخلي. دا یو دواریم بالکل ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وي. په لومړي سر کې خو دې غونډې د جوړونکو نه مننه او چې دغه د کرکټ موضوع په باره کې چې دوی راجمع شوي وو، ټولو خویندو ورونو نه ډېره مننه، د دوی له راتګ نه مننه چې باوجود دومره مصروفیاتو دوی دلته راغلي وو. کرکټ د افغانستان چې څومره پرمختګ کړی ده په دومره نشته امکاناتو باندې دغه ځای ته راغلی ده. دغه د لوبغاړو محنت ده دلته چې څومره دلته مشران کشران راغلي، دغو خواري او زحمتونه ده او بیا تر ټولو نه د افغانستان د خلکو له سپورټ نه، د دوی له دعاګانو نه، په دغو په برکت باندې دغه مقام او دغه ځای ته راغلی ده چې اوس تاسې وینئ الحمدلله چې په دغه تیرو څو کلو کې د افغانستان کرکټ ټیم غټو غټو ټیمونو ته ماتې ورته ورکړلې او دا هغه د کرکټ شروعاتو چې یو وخت د دې سوچ او فکر چا نه کوو. اوس په دومره حال کې موږ یو چې د دنیا غټ غټ ټیمونه او غټ غټ ټورنمنټونو کې د افغانستان لوبډله تر یو ځای پورې دوی ځان رسوي. یوه خبره زه باید وکړم چې کرکټ د افغانستان نمایندګي کوي او د افغانستان نوم ورپورې تړل شوی ده. دا کوم یو دغه کرکټ او سیاست دا دواړه سره بلکې ورزش او سیاست به زه یاد کړم چې دا دواړه جلا شی نه دي او هیڅکله هم سیاست نشي کېدلی او ورزش د یو ملک نمایندګي کوي. نو تقریبا دغه 25 کلونه چې موږ لګیا یو همدغه د افغانستان دپاره لګیا یو او همدغه خلکو همدغه د افغانستان د خلکو دعاګانې وي او د افغانستان دغه د ټول ولایتونو نمایندګي کوي
د هر یو قوم د هر یو ژبې نمایندګي کوي. هر کله هم چې افغانستان لوبه ګټلې داسې کوم نه دي ویل شوي چې یعنې یا د ژبې پورې تړل شوی یا تر یو قوم پورې تړل شوی، بس صرف او صرف دغه یو خبره کېږي چې د افغانستان ټیم وګټله. دغه د موږ لپاره ډېر مهم ده او دغه د موږ تاسو ټولو باید سوچ او فکر ووسیږي چې دغسې خبرو کې موږ تاسو باید ډېر پام وکړو چې د افغانستان نوم ته پکې ضربه ورسیږي. نو د ما په فکر سره دغه د کرکټ لړۍ چې سره کوم روانه ده انشاءالله که همدغسې د خلکو سپورټ او دعاګانې وي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د افغانستان ټیم په جام جهاني کې به ډېر جام جهاني به هم خپل هیواد ته راوړي او دغه د کرکټ آینده چې څنګه روانه دغه چې تېر څه موده وړاندې د موږ ځوانانو په آسیایي ایمرجن کې چې موږ ورته ماتې ورکړلې او د موږ د 19 کلونو چې څنګه لوبې کوي او د موږ لوبغاړي چې د دنیا اوس په ټولو لیګونو کې جدي څنګه لوبې کوي، نو دا دلته په خپل استعداد باندې راغلي دي او د افغانستان په عزت سره دوی د افغانستان نمایندګي کوي او ټول افغانان په دې باندې فخر کوي چې د موږ لوبډله چې وخت کې په دومره نشته امکاناتو دغه ځای ته رسېدلې ده، نو ټول افغانان ورته خوشحاله دي. او لنډ مثال یې همدغه ده چې باوجود دومره مصروفیاتو سره دغې غونډې ته چې څومره خلک راغلي دي دا صرف او صرف هغه د وطن دوستي او کرکټ سره د مینې او د لوبغاړو سره دي. هر کله هم چې افغانستان لوبه ګټلې داسې کوم نه دي ویل شوي چې یعنې یا د ژبې پورې تړل شوی یا تر یو قوم پورې تړل شوی، بس صرف او صرف دغه یو خبره کېږي چې د افغانستان ټیم وګټله. دغه د موږ لپاره ډېر مهم ده او دغه د موږ تاسو ټولو باید سوچ او فکر ووسیږي چې دغسې خبرو کې موږ تاسو باید ډېر پام وکړو چې د افغانستان نوم ته پکې ضربه ورسیږي. نو د ما په فکر سره دغه د کرکټ لړۍ چې سره کوم روانه ده انشاءالله که همدغسې د خلکو سپورټ او دعاګانې وي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د افغانستان ټیم په جام جهاني کې به ډېر جام جهاني به هم خپل هیواد ته راوړي او دغه د کرکټ آینده چې څنګه روانه دغه چې تېر څه موده وړاندې د موږ ځوانانو په آسیایي ایمرجن کې چې موږ ورته ماتې ورکړلې او د موږ د 19 کلونو چې څنګه لوبې کوي او د موږ لوبغاړي چې د دنیا اوس په ټولو لیګونو کې جدي څنګه لوبې کوي، نو دا دلته په خپل استعداد باندې راغلي دي او د افغانستان په عزت سره دوی د افغانستان نمایندګي کوي او ټول افغانان په دې باندې فخر کوي چې د موږ لوبډله چې وخت کې په دومره نشته امکاناتو دغه ځای ته رسېدلې ده، نو ټول افغانان ورته خوشحاله دي. او لنډ مثال یې همدغه ده چې باوجود دومره مصروفیاتو سره دغې غونډې ته چې څومره خلک راغلي دا صرف او صرف هغه د وطن دوستي او کرکټ سره د مینې او د لوبغاړو سره د مینه محبت ده. مننه کور مو ودان. درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه، تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې.